دوه نفر یې شهیدان کړي دي. چاپه داخلانو ویلې ده که امریکایانو؟ هغه معلومات ماته نه دي شوي. ښه کندهار راغلي دي، چاپه یې ویلې ده، بیا جدي نیولي دي. دوه نفر یې شهیدان کړي دي. یو ډاکټر یو زوی یې وړی دي او اته کسه دي که نه کسه یې نښکري. د هغه ډاکټر نښکري دغه ښځې هم شهیدانې کړي دي؟ یا ښځې ژوندۍ ښځې یې ژوندۍ بیولې دي. چاپه څه زمانه یې واستوی ته؟ چاپه په 12 بجې او یا په 4 بجې. اوس دا مظاهره روانه ده دلته؟ دا مظاهره روانه ده، یا باجدي ویل کې یا پر ولایت کې وایي زموږ عاجزۍ رایله کړي. د نر په غم کې نه دي دا. وایي دا 12 کاله د مخکې مظاهره کړې. دا ورځ واورېدله چې د هلمند خلکو مظاهره وکړه یا پر شهید یا پر زخمي یا پر ګیر باندې یا پر چاپې باندې. ته هم د مظاهرې غړی یې وه؟ هو زه مظاهرې سره خبرې ویسته تللی یم. ورسره ځم. دغه باندې راغلي موږ دا مظاهره پر دغه باندې کوو چې زموږ سره ډېر سخت ظلم شوی دی. زموږ هلته په وطن کې په باوړۍ کې چاپه وهلې ده، هغه چاپې سره بیره باندې هلته یې شهیدان کړي دي. د شهیدانو په څېره باندې زموږ خویندې راویستلي دي، زموږ زنانې راویستلي. د شهیدانو غم موږ نه کوو، د بندیانو غم موږ نه کوو. موږ د خپلو خور، د خپلې مور، د خپل ناموس دپاره راوتلي یو. موږ خپل زنانې غواړو، موږ خپل په ټوله ګورې په ټوله په ډېر غربت، په ډېر ظلم، په ډېر وحشت یې زموږ زنانې د کوره راایستلي دي. چمپلان یې یو ځای پاته او پوړینان یې بل ځای پاته، ویښتان یې شکولي دي، هغه پراته دي، ویښتان یې د بیخه جدي کښلي دي، نالان یې ګیر کړي دي. هغه ښځو نالانو سره زورونه ولي چې نالان یې ګیر کړي نه وو سره تللي، نالان یې د بیخه کښلي چې دوی په زور، په وحشت باندې، په ظلمت باندې هغه نالان یې د بیخه کښلي دي. هغه تیارۍ ته وړي دي. په کشنک ماشوم د 11 میاشتو هلک دی، هغه تیروي، هغه یې ورکړی چې دا خو تیروي، هغه یې غورځولی چې د مځکې وهلی، هلته د مځکې بېسده کړی دی. هغه ماشوم هغه پاته دی، هغه ماشوم دلته پاته دی. زموږ زنانې او زموږ خویندې یې بیولي دي. موږ د دغه دپاره راغلي، موږ ځانونه قربانوو، د شهیدانو غم نه کوو، د بندیانو غم نه کوو. موږ د خپلې خور ناموس، د خپلې مور، د خپلې کور لپاره دا زموږ غور څوک نه کوي. موږ سبا نارسراج بندوو، موږ سبا د درایي هغه د هرات سړک بندوو، موږ پر لښکرګاه باندې وځو، موږ ټوله ځانونه قربانوو، پر دې خور باندې ځانونه شهیدانوو. غواړو یې غواړو اوسېدونکي چې تقریبا په 2 کیلومترۍ کې د چاپې د ځایه څخه زما ساحه لرې ده. دغه شپه د چاپې زما 4 کلنه لور زموږ د غېږې نه جلا کېږي. دا په داسې وحشت او په یو داسې ظلم د یهودو زموږ زنانې، زموږ ماشومان په بغارو، په چغارو، په ډوډۍ نه خوړلو باندې دا نه یوه شپه ده، نه یوه ورځ ده. بیا خصوصا زموږ د خپل دې والي څخه ډېر سخت ناراضه یو. الله دې زموږ د سره زیوال قومندان د امنیې سخت ناراضه یو. الله دې زیوال موږ د ملت امنیې د دغه رئیس د خوا د ناراضه یو. خدای دې زیوال امین. زموږ ماشومان زنانې پر موږ ژړي، د دوی د خدای پر وژړي امین. زموږ زنان یې بیولې دي په وحشت، په بېعزتۍ، په بېابۍ، په پښتنو کې نسته، په افغانیت کې نسته. که زما دا غږ تاسې په دې رسنۍ کې خراب کړئ. تورې بیولې دي، د 2 میاشتو ماشوم په پتاریا کې غورځولې دي، کوڅې هلته پرتې دي، ګوډینانې هلته پراته دي. زموږ سره دونه بې عزتي شوې ده. دا امریکایان نه دي بیولي، دا زموږ عسکرو بیولي، زموږ ملت بیولي دي، زموږ پوځ بیولي دي. څو ښځې یې بیولي دي؟ 2 ښځې بیولي دي، نیشګر یې بیولي دي، وروره 2 کس یې شهیدان کړي دي. 3 ښځې د خواږی خلک و هغه دوی راغلي دي، بیولي 6 کس دي، څوک د کابل دي، څوک د غزني دي، څوک د دغه دي، مسلمانان یې غیر ناکه بیولي دي. که موږ داسې اتفاق سره وکړو داسې ډول چې د یوه پر ناموس او بل ځان قربان کړي، بس خیر خیریت دی. خدای وایي واعتصموا بحبل الله، د خدای په رسۍ چې قرآن دې لاس سره ونیسئ جمیعا ګرد ولا تفرقوا، سره فاشل کېږئ مه. خدای پاک دې موږ ته د دغه تفرق
موږ تاسې مخنیوی وکړئ که لنجر و که شوبله و که هر بلا و بیا ورحمله کوو سلا ویم دنیا خو په هېڅ چا پروا نه لرو موږ تاسې ایماني مسلمانان یو موږ تاسې په جذباتي باندې راپورته سوي یو باید د دې غور وکړو د هېڅ چا څه بیره نه کړو موږ تاسې الله پیدا کړي الله جل جلاله مو وژني کل نفس ذائقة الموت هر هغه وخت هر نفس لرونکی مري خو یو ورځ مري سل واره نه مري باندې وبېرېږئ په حقه تقوا سره د الله جل جلاله څخه مسلمانانو حق تعالی جل جلاله عز برهانه وایي تاسو په داسې حال کې ځان ته مرګ راولئ چې تاسو مسلمانان یاست تاسو د ایمان خاوندان یاست تاسو د اسلام خاوندان یاست تاسو د خپل ایمان نه بیل نه یاست په داسې حال کې ځان ته مرګ راولئ هېڅکله موږ دا نه غواړو چې زموږ پر ملت باندې زموږ پر دا مظلوم او خوار او زهیر ملت باندې د کفارو دومره تسلط وي چې په نیمه شپه کې زموږ په زنانو کې زموږ په ښځو کې رالوېدلي وي زموږ د ښځو کوچنیان د غېږې نه باسي او زموږ د ښځو هغه اولادونه ځینې باسي زموږ د زنانو عاجزه انسانانو هغه څوک چې هغه په دیني امورو کې هم هغه د جنګ نه خلاص دي د محبس نه خلاصې دي د مقابلې او د مرګ نه خلاصې دي هغه څوک چې د هغه په مقابل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و مسلمانانو ته وایي چې د چا په زنانو کار مه لرئ د کفارو په زنانو کار مه لرئ موږ زموږ د مسلمانانو زنانې او ښځې د هغوی نن هغه بې سرته او بې حجابه د هغو د سرو ویښتان خېږي او هغه د کفارو په لاس باندې وړل کېږي ګورې مسلمانانو موږ تاسو کله دا غیرت ځان ته راولو دا به موږ داسې کله د الله جل جلاله په لارې کې قربانۍ ورکوو دا چې موږ تاسو دومره ضعیفه سولو دومره کمزوري سولو چې زموږ د ښځو ویښتان خېږي په تاریاکو کې زموږ د ښځو زموږ د ښځو کوچنیان د درو میاشتو د پنځو میاشتو هغه غورځي او زموږ زنانې د کفارو په لاس باندې زموږ کله مرګ غواړو د شهادت مرګ غواړو د شهادت مرګ غواړو زنده‌باد اسلام ګورې وروڼو موږ تاسو خو هغه جذباتي ولس یو موږ تاسو خو هغه ملت یو چې موږ روسانو ته ماته ورکړې ده دا امریکایان دي په دې باندې نه مغرور کېږي چې نن دوی د جهان اپیان دي دا به م الله پاک داسې دړې وړې کړي لکه څنګه چې روسان الله پاک د دې مظلوم ملت په لاس باندې دړې وړې وګرځوله تاسو وګورئ وروڼو موږ تاسو هغه څوک چې هغه مجاهد ملت یو چې زموږ په لاس باندې زموږ د دغه مټ نه دنیا لرز خوري موږ تاسو به د خپل ملت د خپل دین د خپل قرآن د خپل ناموس مانګه کوو ګرانو محترمو مسلمانانو وروڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مقدسه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي انسانان او مسلمانان دا د یو وجود مثل لري اذا اشتکا عینه اشتکا کله اذا اشتکا یده اشتکا کله موږ به د یوې سترګې په در باندې لکه د انسان ټول وجود چې په در راځي موږ به د یو مسلمان په در باندې ټول په در باندې کېږو موږ خپل کورو ته نه ځو موږ مرګ د شهادت غواړو او ما خو خپلې پناهې غواړو دلته موږ هغه مظلوم ولس یو چې موږ د پرونایزې پر دغه سره ډامبر باندې دلته ناست یو نه زموږ مشران راته راغله نه زموږ هغه د شورا رئیسان راته راغله موږ ته چې ورسو والي یا بل چا ته خبره کوو هغه موږ ته څه وایي ملته وایي دا د کندهاره چاپه راغلې ده دی زموږ والي دی دی په خبر نه دی زه خبر نه یم چې دا چا را چاپولې ده موږ تاسې دومره مظلومان یو خپل مکافات اخلو اخویه ګورې وروڼو موږ به د چا په خبرو نه خطاوځو موږ هغه مسلمانان مجاهدین خلک یو چې موږ تجربې و امتحانونه لیدلي دي موږ به نن پر دغه خپلو زنانو باندې
غیرتمن ولسه ای مجاهد ولسه ای هغه څوک چې ستا ملګری د چا سره نه وي هغه به خامخا خدای را نړوي که کله دغه ملت زموږ که دغه حکومت زموږ سره دومره ظلم کوي الله پاک دې زموږ په دغو موټو باندې را نړوي موږ به خامخا ټول د دې مخالف یو بل وخت به بیا موږ شاته را نه ورکړو موږ به بیا دا کسانان د ځان مشران نه بولو دا څنګه مسلمان دی دا څنګه پښتون دی چې زما د بیبي د سر پوړنې لویږي کوچنی د غېږې غورځي او دا په قدران دی او دی دا په ما سر نه ګرځي 3 ورځې موږ په 2 ورځې پر رزدانبر کې وو دی زما پوښتنې ته نه راځي نه غواړو داسې مشران موږ داسې مشران غواړو چې هغه زموږ په ملت باندې خوابه دي هغه زموږ په زنانو خوابه دي هغه په موږ باندې خوابه دي او پریشانه یې څه ښې پېښه ده ولې داسې پېښه شوې ده په بل ځای کې هم داسې پېښه شوې ده په بل دولت کې هم داسې پېښه ده په بل ځای کې هم داسې شوي چې چا زنانې د پوره بېولې دي که یوازې زموږ سره کېږي ده ګورې مسلمانانو وروڼو خامخا به د الله جل جلاله د رضا لپاره موږ تاسو په دغه ځای باندې تر هغه وخته ناست یو څو چې زموږ مقصد او مطلب وله که چېرې دا وعده زموږ سره پر ځای نه شي موږ به اوس ښار ته داخلېږو که موږ مرو که شهیدانېږو که هره لاره سره کېږي موږ به کوم څوک موږ دغه ولایتي څخه شورا څخه موږ ډېر شکایت لرو د والي صاحب څخه شکایت لرو پر موږ باندې فرصت چا نه ده کړې زموږ ناره څوک نه اوري موږ څه وکړو موږ د غریبانو څه وکړو موږ ناموسونه د کوره ایستلي دي په شهیدانو باندې پروا نه لرو د یوولسو میاشتو ماشوم یې پرېښی دی پوړنان یې په تاریاک کې پاته دي چمبلان یې په تاریاک کې پاته دي موږ دا غواړو پارلمان ته وکیلان دي یا څه کلي وکیلان او استازي څه پوښتنه کړې ده ته راغلي دي چې دا راغلي یو نفر یو واجی خانه کې راغلي دي کوم مشران ته راغلي دي دا مشران یا د وکیلان یو لاندې راغلي موږ سره ډېر غټ ظلم شوی دي موږ سره ډېر غټ ظلم شوی دي نه یو وکیل به موږ په چاپه کې بل ځای کې په ټول افغانستان کې د شي علامت موږ په شهادت پروا نه لرو موږ په اسلام کې خپل حق غواړو تر شوف لاندې کې په مرمۍ کې مو له ارڅ چې په چې کډمر مرغه چا په کال د لیو سره غوډ زموږ کورو ته نه راځي زموږ کورو ته راځي نو هغه دې بیا زموږ زنانې نه بیا الله ته دې موږ مړ کې زموږ زنانې دې مړ کې ژوندۍ مو نفس نه قبلي ایمان مو نه قبلي وجدان مو نه قبلي دا اوس د چانجیر د ډمبر پر غاړه باندې د هغو مزایلچانو سره چې د باباجي په سیمه کې د تور پلته سیرمه د کوپکې په علاقه کې خارجانو کېدای شي چې داخلانو ورسره یې چاپه وهلې او دغه کورنۍ خلک دلته ولاړ دي شتون لري د پرون سره راهیسې دلته په دغه چانجیر ډمبر پر غاړه ناست دي موږ راغلي د خلکو سره په دغه عقله باندې پوښتنه کوو چې پیښه څه ده د اصلي پیښې څخه ځان خبرو عثمان جان حاجي صاحبان زیات دلته ولاړ دي دوی دلته د شپې تنظیم برابر کړی دی چې دلته د سبا لپاره د خیمو پلان لري او غواړي چې د دې څخه ښار ته داخل شي او د ولایت خولې ته تر څو پورې چې مسؤلین یې غږ واوري تر اوسه پورې بدبختانه د دوی غږ مسؤلین نه دی اورېدلی تر اوسه مسؤلین بېده پاتې دي خو مسؤلینو څخه دا غواړو چې دغه سپین ږیرو غږ واوري او د پښتنو کلتور او عنعنات سره سم زموږ هغه خویندې او میندې چې دوی ځان سره بیولې دي او هغه بیرته په ښه عزت سره راخوشي کړي خارجانو او داخلانو چې پر تېره شپه د شنبې په شپه باندې د کوپکې پر علاقه د تور پله سیرمه چاپه وهلې ده چې د ځان سره 2 الا 3 ښځې بیولې د هغه خلکو سره اوس موږ په مرکه کې د حاجي صاحب څخه پوښتنه کوو حاجي صاحب تعین معلومات راته راکړه تعین معلومات چې زه راووتلم د کوره څخه
5 بالا 12 بجې وې چې خارجان تاریخ ښکته کړلې او دوی چاپه شروع کړه ټکال یې شروع کړه په دغه حال کې چې بیا پر ختم یې پر 2 بجې وو باندې بیا ختم تر 4 بجو پورې خاتمه چې بېرته تیارې ځینې پورته کړه په دغه حال کې د زنانې پوړنې یو ځای پروت څپلې بل ځای پرتې چې په تاریخ کې دغه نه کچ کړي لکه دا د محمدیت هاخوا دغه نه کچ کړي دي یعنې دا به څه رقم زموږ د اسلامیت په چوکاټ کې که دی زما زړه چې وایي زه کافر یم ته مسلمان یې خو مسلمانو د کافر په مابین کې تضاد خو هڅو د کتابي قرآن خدای راویستلی دی مګر داسې تر اوسه زما د پالمر بیګوت سره په توپو کې البزولی به مګر زنانې بیا نه بیولی باید چې غږ مې والی په خپله والي صاحب په خپله واوري تر وسلوانو پورې تر اشرف غني پورې تر ټولو رئیسات څخه زما ټوله دا خوښي چې زه نن سبا زه غواړم چې زما سره شراکت وکړي او زما سره دغه زموږ غږ واوري حاجي صاحب زیاته کړه چې رئیس جمهور باید زموږ اواز واوري او زموږ پر خوارانو او خوارزار افغانانو چې د 40 کلنۍ جګړه کې ستړي شوي دي د هغو اواز واوري او هغه ښځې چې دوی د پښتني دود کلتور په خلاف له ځان سره بیولې دي چې هر چا بیولې دي په ښه ذات په خوندیتوب سره خپل تر کورو پورې راخوشي کړي حاجي صاحب دغه مو وینا ده نه دغه مو وینا ده اوس هم دوی د خپل دریځ ته ادامه ورکړې ده د حاجي صاحبان د چانجیر ډمبر پر غاړه باندې د مامور سایل د ماموریت مخ ته پر دغه ماموریت مخ ته پر ډمبر باندې ناست دي چې د کورو څخه رالیرې دي چې دا اوس موږ معلومات وکړو دلته رالو چې نه یې اوبه او نه یې ډوډۍ درلودلې د دغو حالاتو په کتو سره باید رئیس جمهور د دوی حالات ته وګوري او دغه ښځې او دغه عزت چې د پښتني کلتور او عنعناتو سره سم ته پښه لاندې سوی دی دا باید بېرته خپل ښځې تر کورو پورې راورسوي دغسې مو خوښ ده حاجي صاحب ګدان موږ رئیس جمهور بولي والي صاحب موږ ځان والی بولي زموږ مشر یې بولي موږ د هغه چې د ده څه غواړو چې موږ په سر لاس ونیسي که نه موږ نه ځو د هغه مو ځای دی که موږ په پای به سره د مظاهره خلکو زیاته کړه چې د مرګ تر اخري سلګۍ پورې به موږ دلته یو تر څو پورې چې زموږ عزت بېرته را خوندي نه سي او زموږ ناره رئیس جمهور وانه بري دغه مو وینا ده موږ هغه سره واده سره کړې ده چې هغه سړی چې را سره ځي بیا به نه راځي کلبنې خمار کمرو کار څه کوم غواړو موږ ځي بېرته خپل کورو ته راشي هغه چاپېږي پر دغه رقم باندې کورونه بمبار شوي دي ګر دی کودي مګر د زنان سره بیخي مشکل دی بیخي زیاده دی یا په دا ټولو کال چې راغلی ماشي دا ټولې دي کله ما مظاهره کړې ده خو دغه تېره چې پر ناموس یې کوم په باباجي کې څوک وره بمبار کړل څوک ورته ودرېدی بیا دې بمبار کې بیا دې بمبار کې بیا یې نه مونږ راځي به کې نو ستا په رقم چا دی چې ما تر اوسه څنګه نه زغمالای لري امنیت امنیت زغمالای دا اتیا کالو سړی د سلو کالو سلو څخه پوښتنه وکړه د نستر ته ویل چې په هېڅ حکومت کې داسې پېښه سوې ده په هېڅ وخت کې دا پېښه سوې لکه زموږ سره چې دا عمل سوی دی سید دا 3 ورځې موږ په ژړا تېرې کړي دي ګرد سره راټول سوي پرې ځای باندې دا خلک دا د ګرده شهیدان دي چې دا 3 ورځې موږ په ژړا تېرې کړي دي یعنې نن هم په ورځ په ژړا تېره کړې پور مودان موږ بیا هم راځو ستاسو غږ تر مسؤلینو پورې رسوو 2 میاشتې کوچنی پاتې دی 2 میاشتې د دې باره ورزولی و چې دا نه بیایي هغو ته چې دا بوځي دغه سړی ته هر څوک ورولي هر څوک ورولي چې سړی د ډبرې له قسم دی په خدای که د طاقت وسي سید حاجي صاحب ښه په توره خوا پټه شي انشاءالله ولا که دې راڅه بدل کړي په دغه ایمانداري دا خبره ورته وکړه دا زموږ د ټوله هلمند ابرو اخیستوې ده ورته دا کار ژر خلاص کړي دا کار ځي بدله دغه چې رنګ یې درته ووایي ورته وه اولین زه یم شپنژره یم چې ستا سره ګډ یم په خدای قسم درته اخم که یا مې ډوډۍ زړه غواړي زه اوس تا سره زه خبرې کوم زه د سهار په اوداسه والله بلا قسم درته اخم تا سره ولاړ یم خبره سره کوم یعنې دغه دي پر اساساتو دي دا خلک وروره په لحاظ د خدای زموږ هم نوران تمام دی د دغو خلکو باندې دغسې ځواني دغسې دغه وکړه کله ورته متوجه چې ورته کښېنه چې راووته ورته دا کار خلاص کړي د دې کار هېڅ زغم موږ نه لرو هېڅ زغم یې نه لرو والي صاحب په والله بلا کې لرمه په والله بلا چې مې قبر جوړ شي دا کار وشي
کوشش وکړه برته ټلیفون ور وکړه والي صاحب جار دې سمه دا کار خرابېږي زموږ در قبضې وځي زموږ در اختیار کار وځي وروره دا کار وکړه چې خاطر جامه یم خدای دې مل شه بس موږ ناست دي انتظار پر دا ډمبر ناست دي انتظار یې و کار وکړه